د 1401 مالی کال د ملي بودیجې د تصویب او دولتي تشکیل د وروستي کولو په موخه مطبوعاتي کنفرانس د مالیې وزارت په خیبر سالون کې ترسره شو. په دغه رسنیز کنفرانس کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري، د ښار جوړونې وزیر مولوي حمدالله نعماني، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر نجیب الله حقانی، د چارو اداري رئیس مولوي بلال، د عواید او ګمرکونو معین الحاج ملا محمد ناصر اخوند، د افغانستان بانک استازي او یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ رسنیو ګډون کړی و. مولوي عبدالسلام حنفي د 1401 مالی کال د ملي بودیجې په اړه وویل: مجموع بودجه ملی سال مالی 1401 بالغ بر 231.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه عادی سال مالی 1401 بالغ بر 203.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه انکشافی سال مالی 1401 بالغ بر 27.9 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. نوموړي همداراز وویل چې د روان مالی کال بودیجه په بشپړه توګه له کورنیو عوایدو څخه ترتیب شوې او هیڅ ډول بهرنی مالي ملاتړ نه لري. ښاغلي حنفي همداراز یادونه وکړه چې په انکشافي بودیجه کې مهمې پروژې په نظر کې نیول شوې دي. نوموړي زیاته کړه: در بودجه انکشافی صرف پروژه های در نظر گرفته شده که از لحاظ عواید نسبت به سایر پروژه ها مهم بوده و از بعد اقتصادی تأثیرات مستقیم را بالای سطح زندگی مردم دارا می باشد. به طور نمونه می توان از پروژه های پشت پا و خط آهن یادآوری نمود. مولوي عبدالسلام حنفي د دولتي ادارو د تشکیل او د معاشونو تنظیم کمیسیون په تړاو خبرې وکړې او وی ویل: با منظور صرفه‌جویی و یکسانسازی معاشات کمیسیون تنظیم معاشات و تشکیلات ایجاد و تمام معاشات کارمندان دولت و سایر امتیازات را مورد بازنگری قرار دادند که به اساس آن معاشات و امتیازات بلند مقامات عالی رتبه، مقام امارت اسلامی، ریاست الوزراء و معاونین وزراء، معینان و قضات، کارمندان قراردادی NTA، سوپرسکیل و غیره را که قبلا بسیار بلند بود تنزیل نموده و در معاشات کارمندان پایین رتبه کدام تغییری به وجود نیامده است. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ملي بودیجې د لوړولو او فساد سره رښتینې مبارزې ته خاصه پاملرنه لري او هڅه کوي چې له شته ظرفیتونو څخه په سمه توګه ګټه پورته کړي.